السلام علیکم ګرانې مینوالو، زه فیضان ګلستاني یو ځل بیا حاضر یم. دوستانو، تاسو په دې سایټ باندې دا ورکوټي شانتې کلیپ ګورئ. د پېښور کې چې دی نو په سوشل میډیا باندې دا ویډیو ډېر زیات وایرل شوی. د پېښور جومات کې چې دی نو اجلاګان ډانس کوي. نو د هغه اجلاګانو هغه ویډیو هم راغله. هغه یې دا خبره وکړه چې موږ مسلمانان یو او موږ داسې غلط کار نشي کولی او نه موږ چې دی نو دا غلط کار کوو. نو جومات خوا کې چې دی نو حجره وه، موږ هلته کې ډانس کولو. خو خیر جومات خوا کې حجره وه، نو دی هلته کې ډانس کولو. چې کم کسانو دی راغوستي غلطي د هغوی ده. نو هغوی د جومات خوا کې چې کوم حجره ده هلته کې دا ډانس په دې باندې کړی دی. داسې نو کول پکار. او بله دوستانو غټه خبره دا ده، نو چې کوم کس دا ویډیو اپلوډ کړی ده په سوشل میډیا باندې او دا یې ویلي دي دا په جومات کې دننه، نو دا هم غلط کار کړی دی. او دواړه کسانو چې دی نو غلط کار کړی دی. چا چې دا پروګرام جوړ کړی دی، پروګرام هلته کې چې دی نو پروګرام دپاره دا کسان راوستي وو، نو داسې نو کول پکار. نو اوس د دی دا خبره ما واورېدله، سهار نه دا خبره ډېر زیات چې دی نو په سوشل میډیا باندې گردش کولو چې په جومات کې دننه. نو ما پخپله هغه ویډیو صحیح کړه. نو د جومات هغه چې دی نو ګنبد ښکارېدو، مینار ښکارېدو. نو ما ویل صبر وکړه، زه چې دی نو پوره ویډیو به ګورم، هغې نه پس به ویډیو جوړوم. نو ما څه ټایم پوره ویډیو مې صحیح کړه، د هغه اجلاګانو هغه ویډیو مې صحیح کړه، دا بله ویډیو مې صحیح کړه. نو داسې نو نه دی کول پکار. ولې چې دی نو دا مونږ پخپله چې دی نو خپل دین پورې خندا جوړو او دا غلط خبره ده. نو بس دوستانو، زما دا میسج دا پیغام هم خپل دوستانو سره شیر کړم چې دا چې کم کس دا کار کړی دی بالکل غلط کړی دی، داسې نه کول پکار. نو انشاءالله دوستانو، تاسو سره به یوه نوې ویډیو کې به ډېر زر ملاقات کېږي. د خپل ځان ډېر خیال ساتئ. د لوی الله په امان، والسلام.